دوستانو تېره ورځ زما د زیږون ورځ وه، څه ته چې انګریزان برډ ډے وایي، خو نه ما دا په څه ډول ومانځله او نه چا مبارکي راکړه. او یقینا د مبارکۍ نه راکولو په شا یو علت دی، او علت دا دی کوم چې ما اکثر په داسې د برډ ډے د لمانځلو په موقعو باندې د خلکو سره بیان کړی دی چې ما د دې مخالفت کړی دی، خو وجوهات به یې دا و چې ما به ویل چې آیا دا څنګه کیدی شي چې زه یو کیک راوړم او هغه کیک د کریمو ډک کیک ته ته راتاو شم وګډېږم ورته چې زما یو کال پوره شو، او بیا دغه د کریمو ډک کیک راواخلم ځان له بل په مخ پورې کوه او بیا دغه مخ لاړ شم په باتروم کې ووینځم. تاسو ته دا اندازه کیږي که دا کم کریم چې ما راواغستل په مخ مې پورې کړل په باتروم کې مې ووینځل، دا کریم به د یو غلې د یو غنم جوار نه جوړي که نه، خو دا مه ګڼه داسې چې یاره د 10 روپو غنم، دا غنم د آدم علیه السلام په وخت کې پیدا شوي، او بیا یو کرل بل ریبل، یو کرل بل ریبل، ډېر خلکو باندې الله پاک نارې نخوري تېر کړي، خو دا غنم یې زما لرو رسول، او ما یې دا حشر وکړو چې په مخ مې پورې کړل باتروم کې مې ووینځل. یقینا دا عمل یو ناروا عمل دی او زه دې سپورټ نشم کولی. بل پوینټ دا دی چې زه څنګه هغه رسم قبول کړم، هغه رسم ومنم کوم چې د مغرب نه منتقل شوي وي، او بیا د مغرب نه په داسې شکل منتقل شي کوم چې زمونږ په معاشره کې د یو پاک رسم ځای ونیسي. که زه چونکې د خپل کلتور ثقافت او د رسمونو حفاظت کومه، نو زه به د هغه رسمونو ضرور مخالفت کومه کوم چې د مغرب نه راځي او زمونږ د پاک رسم ځای نیسي. تاسو به اوس وایې چې آیا څنګه دا د پاک رسمونو ځای نیسي؟ زه نه پوهېږم او نه شمارلی شم چې تاسو ته دا ووایم چې په دې لنډو وختونو کې څومره رسمونه د مغرب نه لږ رسمونه راغلل او زمونږ ډېر رسمونه ځای ونیو. خو هسې په شمار به درته یو دوه بیان کړم. په دې لږ تېرو وختونو کې موږ به دا کتل چې د جمعې شپه به وه، نو زموږ په کورونو کې به حلوا یا وریجې پخېدې او په دې کور مالت کې به تقسیمېدې. دا یو رسم و، خو د 3 وجوهاتو نه دغه رسم ختم شو چې په هغې کې یو رسم دا دی چې د بهر نه نور رسمونه راننوځي. خو یوازې دا نه چې دا یو اسلامي پوینټ آف ویو ده، یا موږ به دا ووایو چې دا یو رسم و چې ماشوم به الله نوم واغسته، چې ماشوم به قدم واغسته، چې ماشوم به سپاره ختمه کړه، نو موږ به بیا داسې قسمه پارټي او فنکشن کول. دا یو اسلامي ده، دغه رسمونه ورسره هم ختم شو او ختمیږي. که موږ د خپلې معاشرې نور رسمونو ته وګورو، زه برډ ډے مانځلی شم، زه به 1500 2000 3000 باندې کیک راوړلی شم، زه خلک راغونډولی شم، خو زه په کوڅه کې ملنګ له چای اوس نشم ورکولی، روټۍ نشم ورکولی، یو مسافر د شپې ځای نشم ورکولی، او په برډ ډے باندې بس ما سره پیسې یو مانځم به، نو ته ولې نه مانځې؟ نو باید که تا سره پیسې هم وي، خو ته دغه رسم چې کوم به د پښتنو په حجرو کې خل مسافر ډاډه راتلی شو، شپه به یې کولی شوه، یو ملنګ به ډاډه راتلی شو، هر چا به روټۍ راوړی شوه، خلکو به یې تپوس پوښتنه کولی شو، او کور کې به زنانو هم تپوس پوښتنه کول چې یعنې وږې خو نه و، روټۍ یې څه یې وخوړه، څه مسله خو ورته نه وه. او داسې رسمونه دا صرف دا ویډیو رانه اوږدېږي، بل هغه رسمونه دي، خو زه یو رسم به په دې غرض باندې بیانوم چې دا ویډیو شارټ پاتې شي، تاسو په خپله سوچ وکړئ. د دې کبله د داسې قسمه برډ ډے او د زیږون ورځ هغې په کلکه مخالفت وکړئ، او خپل زړه ته په داسې رسمونو سره خوشحالي ورکړئ چې هغې نه چاته فایده هم وي، هغه پاک هم وي، هغه مهذب هم وي. یو جهان مننه. کور مودان.